سلام، ښه راغلاست قدرمن لیدونکو د فوتوشاپ دغه درسي بهیر ته. په تېر لیکچر کې قدرمن لیدونکو موږ او تاسو د فوتوشاپ په مقدمه باندې بحث وکړو او د هغې په ګټو باندې پوه شو. په ننني لیکچر کې راځم تاسو د فوتوشاپ سره اشنا کوم. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ موږ او تاسو 2023م فوتوشاپ درسونه پیل کړل چې کله چې تاسو فوتوشاپ صفحه را خلاص کړئ دغسې یو ویلکم سکرین سره تاسو مخامخ کیږئ. په دغه صفحه کې موږ او تاسو مختلف آپشنونه لرو. که چیرې په لومړي سر کې تاسو غواړئ یو فایل یا یو تصویر اضافه کړئ په خپل فوتوشاپ کې، فقط تاسو کولی شئ چې مثلا خپل یو تصویر راواخلئ. مثلا زه دغسې یو تصویر له دې څخه رااخلم او فقط ډرګ کوم یې. د ماوس ښي کلیک باندې بټنه په کېکاږلي حالت کې نیسم او راځم دلته یې خوشې کوم. تاسو وګورئ خپله فوتوشاپ دغه کوم تصویر چې ما پکې ډرګ کړ یا را مې وسته خلاصوي یې. ورته په تم کېږو، لږ څه لوډ به وکړي. دغه موږ او تاسو مختلف تګلارې لرو. یو هم په دغې تګلارې موږ او تاسو کولی شو خپل یو تصویر فوتوشاپ کې خلاص کړو او دغلته یو بټنه ده یا هم د همدغه تصویر نوم ده چې تر څنګ یې یو کراس علامه ده. که چیرې زه د باندې کلیک وکړم زموږ او ستاسو دغه صفحه بیرته بندېږي او دلته موږ او تاسو د ریسنټ ډاکومنټ په نوم یا هم د ریسنټ په نوم کوم تصاویر چې موږ او تاسو سره خلاص شوی وي بیا دغلته ځای په ځای کېږي. که چیرې موږ او تاسو غواړو په دغه برخه کې بیا د نوم پر اساس یې ځای په ځای کړو، د سایز پر اساس، که چیرې موږ او تاسو سره ډېر تصاویر وي. فوتوشاپ صفحه کې که چیرې موږ او تاسو غواړو په یو فایل کې کار وکړو یا هم یو صفحه خپله په خپل خوښه جوړ کړو، نو راځو نو پر دغه اساس نیو فایل باندې کلیک کوم چې موږ او تاسو سره دغسې یو صفحه خلاصیږي. په دغه صفحه کې قدرمنو لیدونکو موږ او تاسو سره د همغه خپل تصویر، مثلا موږ او تاسو غواړو A4 صفحه کې یو تصویر جوړ کړو یا مثلا A1 صفحه کې یا مثلا داسې لوی تصویر یا هر هغه اندازه چې تاسو ورته ورکړئ په دغه صفحه کې ځای په ځای کېږي. په لومړۍ برخه کې موږ او تاسو سره ریسنټ ده. په ریسنټ برخه کې موږ او تاسو کوم فایلونه چې خلاص کړي، مثلا ما مخکې یو فایل خلاص کړی چې دومره ظرفیت درلوده. خو که چیرې اوس غواړو موږ او تاسو قدرمنو لیدونکو چې یو نوی صفحه ایجاد کړو، د هغه لپاره راځو دغلته یو څو آپشنونه دي، دا په ګډه سره یې لولو. لومړۍ برخه موږ او تاسو سره هغه د پریسیټ ډیټایل ده. پریسیټ ډیټایل خپله موږ او تاسو سره که چیرې یو صفحه جوړ کړو او همیشه غواړو د هغه صفحه استفاده وکړو، مثلا زه غواړم تمنیلونه یا هم د خپل یوټیوب چینل د ویډیوګانو هغه تمنیل چې شي کړم، د هغه دپاره یو تمنیل جوړ کړم، نو دلته د هغې نوم او یو پریسیټ یعنې د عموم وخت دپاره زه یو فارمټ جوړوم چې هر وخت راشم په همهغه کې په اسانۍ سره یې خلاص کړم. نو پریسیټ ډیټایل دپاره مثلا تاسو راځئ یو نوم ورته ږدئ، مثلا زه وایم ډیزاین، هر هغه نوم چې شایق سټوډیو. مثلا دا زما نوم ورته کېښوسته. همیش تاسو که چیرې بیا غواړئ دا سیف کړئ، بیا هر وخت تاسو کولی شئ چې ځان سره یې ولرئ. دویم د خپل پروژې عرض او اوږدوالی یا لوړوالی ده، ویټ او هایټ، چې دا موږ او تاسو قدرمنو لیدونکو کولی شو چې مخکې د هغه نه هم د پکسل په شکل هم د انچ په هغه واحدونه یې سانتي متر، میلي متر، پوینټ، هر څه. که چیرې تاسو سانتي متر انتخاب کړئ، تاسو وګورئ دغسې یو سانتي متر په شکل موږ او تاسو سره یو صفحه ایجادېږي. مثلا زه دې لپاره قیمت ږدم چې د دې عرض باید وي 10 سانتي متره، لوړوالی مثلا وي 40 سانتي متره یا 80 سانتي متره د مثال په ډول. دلته موږ او تاسو یو اورینټډ لرو او بل آرت بورډ لرو چې دې ته موږ او تاسو پورټریټ او دغه هم ویلی شو لینډسکیپ. که چیرې زه تاسو ته دا په یو تصویر کې وښایم، مثلا د مثال په ډول اجازه راکړئ پکچر برخې ته ځو. دغه تصویر ته که چیرې تاسو وګورئ، دغه موږ او تاسو سره پورټریټ ده، دا لینډسکیپ. پورټریټ معنا هغه تصویر چې عمودي حالت ولري او لینډسکیپ معنا هغه تصاویر چې افقي حالت ولري. نو موږ او تاسو کولی شو که تصویر مو غواړئ چې عمودي شکل سره ډیزاین کړئ په A4 کې یا هر هغه سایز چې تاسو غواړئ ورته، یا په لینډسکیپ کې، نو د لینډسکیپ او د پورټریټ دغه توپیر ده. مثلا زه راځم بیرته
دلته که پورتریت مو انتخابوه دغه به انتخاب کې او لینډسکیپ او پورتریت دغه فرق ده عمودي او افقي مثلا دواړو چې عمود شکل ولري. راځو ریزولوشن برخه کې. ریزولوشن برخه هم پکسل پر سانتی متر ده او پکسل پر انچ. ګوري قدرمنو لیدونکو د ریزولوشن هدف دا ده که چیرې زه راشم په یو تصویر کې تاسو ته وښایمه. دغه تصویر موږ او تاسو سره ریزولوشن د دغه تصویر 22 ډي پی آی ده او د دغه تصویر 300 ډي پی آی ده. که چیرې موږ غواړو خپل تصاویر په سوشل میډیا کې یا په فیسبوک انستاګرام او په دغو کې ځای په ځای کړو نو د 22 ډي پی څخه استفاده کوو. ولې؟ ځکه چې خپله سوشل میډیا یا موبایل یا کمپیوټر صفحه یا تلویزیون صفحه دیو روښنایي لري د دې کیفیت بیا ښیي او 22 ډي پی موږ او تاسو سره مرسته کوي چې زموږ او ستاسو د فایل حجم کم راشي او که چیرې بیا غواړئ تاسو خپل تصاویر پرنټ کړئ نو د هغه دپاره تاسو 300 ډي پی آی انتخابوئ. 22 ډي پی آی د هماغه نقطو څخه یا د ټکو څخه تشکیل شوی. مثلا یو تصویر 22 ډي پی آی چې ونیسئ یعنې دغه تصویر د 22 ټکو څخه تشکیل شوی ده چې بیا دې سره د موبایل روښنایي هم یوځای کېږي او ښه کیفیت لري. او که چیرې بیا په پرنټ کې مونږ 22 څخه استفاده وکړو بیا ښه نه راځي، تصویر ډېر جړ راځي. دې ته وګورئ همداوس هم په کیفیت کې دا لږ څه روښانه ده ولې دا لږ څه روښانتیا یې ډېر په واضح شکل سره نه ښکاري. تر څنګ که چیرې غوښتل مو چې پرنټ یې کړئ نو 300 ډي پی آی به ونیسئ پکسل پر انچ او که بیا مو غوښته چې سوشل میډیا کې استفاده کړئ 22. راځو کالر موډ. په کالر موډ کې هم موږ تاسو دوه موضوعات لرو، یو CMYK ده او بل RGB کالر. د CMYK او RGB کالر دا هم په یو تصویر کې که چیرې تاسو ته در وښایم. CMYK چې تاسو دلته ګورئ او RGB کالر دا هم له پرنټ او له اپلوډ کولو سره تړاو لري. که چیرې تاسو غواړئ خپل تصاویر پرنټ کړئ نو تاسو به د CMYK څخه استفاده کوئ. C معنا CMYK او RGB معنا R red او G معنا green او B معنا blue او yellow مایس او څو نور نومونه دي انګلیسي د همدغې رنګونو نومونه دي. که چیرې تاسو غواړئ خپل تصاویر پرنټ کړئ یا کوم پروژه چې موږ ترسره کړې ده نو د CMYK څخه استفاده وکړئ. او که چیرې غواړئ په سوشل میډیا او نورو کمپیوټري پروګرامونو کې ځای په ځای کې بیا د RGB څخه استفاده کوو. دا د دغه موضوع. نو راځو دا هم فرض کړئ RGB څخه استفاده کوو. دا هم زموږ او ستاسو د تصویر بیکګراوند مختلف رنګونه لري. که چېرې تاسو غواړئ بلیک وي یا ترانسپرنټ وي یا کوم بل رنګ تاسو غواړئ انتخاب کړئ د دې څخه انتخابولی شئ. دویم اډوانس آپشن ده. په دې کې ډېر موضوعات دي. په راتلونکي درسونو کې به پرې بحث وکړو ځکه چې اوس که چیرې بحث وکړم موږ او تاسو کلي اشنایي نه لرلو دې صفحې سره بیا ستونزو سره مخامخ کېږو. بل موږ او تاسو هغه د D1 او DV او دا شیان دي چې دا هم د کوم سافټویرونو کې یا کوم اپلیکیشنونو کې موږ او تاسو غواړو خپل تصاویر یا خپل دغه پروژې اپلوډ کړو بیا د هغې سایزونه دي چې دا هم په راتلونکي درسونو کې وایو. نو ما نوم انتخاب کړ. که چیرې زه کریټ ووهم تاسو وګورئ موږ او تاسو ته دغسې 10/15 کې دغه کوم فایل چې ما اندازه یې نیولی وه د هغې اندازه دا ډیزاین شایق نوم یې او تر څنګ یې که چیرې زه راشم دا ډیلیټ کړم دغسې ډیلیټ کېږي هم بېرته ترې وتلی شو. او که چیرې موږ او تاسو وغواړو چې دغه کوم ډیزاین ما چې جوړ کړی و مخکې هغه که چیرې غواړئ چې همیش درسره وي فقط دغلته په دغې آپشن باندې کلیک وکړئ د پریسیټ په حیث یو صفحه جوړ کړئ یا پروژه جوړ کړئ. د پریسیټ په حیث یې دلته ځان سره سیف کړئ. همیشه چې تاسو وغواړئ بیا کولی شئ تاسو سره په جوړ شوي حالت کې قرار لري او بیا ترې استفاده کولی شئ. بل موضوع قدرمنو لیدونکو چې راځم تاسو سره پکې بحث کوم هغه د سیف ده. مثلا تاسو یو کوم فایل سیف کړی وي دلته ځای په ځای نیسي یا قرار نیسي. فوتوز دي دلته مخکې د مخکې نه خپله د فوتوشاپ کمپنۍ یو څه فارمټونه یا فایلونه موږ تاسو ته جوړ کړی که چیرې موږ تاسو غواړو چې دې نه استفاده وکړو جوړ شوي حالات کې وخت موږ سره نه وي راځو دې نه استفاده کوو چې لینډسکیپ او پورټریټ ټول حالتونه موږ تاسو سره شته. د پرنټ دپاره کوم مثلا A4 فارمټ د موږ تاسو سره دلته په A4 فارمټ تاسو ضرورت لري ضرورت نشته چې راشي دومره
آپشنونه تاسو ډکې راشي فقط انتخاب یې کوئ او خلاص. همدغسې د مختلفو هنرونو لپاره که چیرې تاسو غواړئ چې یو غټ لوی بنر چاپ کړئ، مثلا 2000 ملي متره په 2000 ملي متره کې 300 پی پی آی، د دې پکسل 2000 ده. یعنې مثلا تاسو بیلبورډونه د اعلانات مو به کتلی په دې سړکونو کې چې ډېر لوی لوحې لیکل شوي وي، د هغې دپاره جوړ شوي تیار دلته شته د ویب ډیولپمنټ دپاره. ویب سایټ که چیرې تاسو ویب سایټ جوړونه کې کار کوئ، تاسو ته تیار فارمټونه جوړ شوي دي. همدغسې موبایل سافټویرونو دپاره او فایل او فریم دپاره فقط یو دانه انتخاب کړئ او کریټ باندې کلیک وکړئ، تاسو ته راځي. دا د دغه موضوعات څخه قدرمنو لیدونکو. بل موضوع هغه دلته د نیو او د اوپن. نیو خو مې درته تشریح کړه په مکمل ډول سره. دلته یو آپشن ده که چیرې تاسو سره دلته نور تصاویر وي، تاسو ته په لیست شکل دغسې په عمودي او افقي او په قطار شکل تاسو سره ښکاره کوي. او که چیرې کوم فایل تاسو دلته نوم یې ځان سره سیف کړی وي، دلته ډېر فایلونه تاسو سره شتون ولري، فقط نوم یې ورکړئ، تاسو ته یې اوپن کړئ، راوړي یې. بل د اوپن کلمه ده موږ او تاسو سره که چیرې اوپن باندې کلیک وکړو، غواړو یو تصویر د خپل پروژې خلاص کړو، هر هغه ځای کې چې تاسو غواړئ یو تصویر ولرئ، د اوپن څخه هم تاسو کولی شئ چې اوپن باندې کلیک وکړئ، تاسو سره په ډېره اسانۍ سره دغه تصویر خلاصیږي. که چیرې بندوئ دغلته کلیک وکړئ بیرته بندیږي. هم تاسو پوهیږئ چې همدغه صفحې څخه عبارت ده. نو قدرمنو لیدونکو، په راتلونکو لیکچرونو کې که اجازه راکړئ چې زه لږ څه مخته لاړ شم، مثلا زه دا تصویر خلاصوم. په دغه راتلونکو لیکچرونو کې به زه نه راځم داسې په یو دانه تشریح کوم یې نه، ځکه چې بعضې موضوعات راځي چې موږ او تاسو بیا ورباندې اخذ نشو کولی. ځکه که چیرې زه دلته راشم یو آپشن تاسو ته تشریح کړم او هغه آپشن له بل آپشن سره تړاو ولري، نه پرې پوهېږو. نو هغه دپاره زه راځم هر هغه موضوعات چې اړین وه، که هغه د دغې فوتوشاپ د برخې څخه وه، هغه هم تاسو ته تشریح کوم. بدرځي کې بعضې نور موضوعات دي. مثلا د مثال په ډول دلته موږ او تاسو سره یو آپشن ده د بروش. اوس دغه بروش سایز که چیرې زه دا راشم بروش وکړم، تاسو وګورئ ډېر وړوکی بروش کېږي، ولې دلته نور آپشنونه هم لري چې که چیرې زه اول راشم دا درته تشریح کړم او بیا دلته په دې موضوعاتو باندې پوه نه شو، ستونزو سره مخ کېږو. مثلا زه راځم سایز یې غټوم، بیا راځم تاسو وګورئ اوس غټېږي. نو بناً په راتلونکو درسونو کې قدرمنو لیدونکو موږ او تاسو په دغې موضوعاتو باندې بحث کوو او په اخره کې له تاسو څخه ډېر هیله کېږي چې زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره یې شریک کړئ. او د ټلګرام چینل هغه لینک هم له تاسو سره شریکوم، په ډسکریپشن برخه کې تاسو ورنه کولی شئ استفاده وکړئ. ښه وخت، ښې چارې، سلامت.